کوم ګرانو زده کوونکو، نن ورځ موږ او تاسې په دغه برخه کې اپیسوډ کې اته مهم لغتونه وایو چې دا سره د تلفظ سره هم دي او د معنی سره هم دي. نو تاسې هڅه وکړئ چې په دغه یوټیوب چینل کې چې موږ لومړنی جوړ کړی ده او دا زموږ لومړنۍ خپرونې دي، تاسې په دې کې ګډون وکړئ او خپله انګلیسي ته وده ورکړئ. انشاءالله موږ په نظر کې نیولې ده چې په دغه چینل کې موږ ډېر فوکس په انګلیسي لغاتو باندې کړی ده او کنورسیشن هم شته چې تاسې هغه کنورسیشن واورئ او په اساس باندې تاسې جملې جوړې کړئ او دا لغتونه له ځان سره په نوټ بک کې ولیکئ. نو زموږ په چینل کې خامخا ګډون وکړئ. ډونټ فرګیټ ټو سبسکرایب مای یوټیوب چینل. سو راځو پیل کوو، سټارټ اخلو. د فرست ورډ از فاینلی. فاینلی مینس په آخره کې. صحیح ده؟ فاینلی په آخره کې. FINALLY فاینلی. دا منځ کې چې د میډل کې دا پرونانسیشن دی دغه لغات، تاسې دا هم زده کړئ. The second word is hide. Hide means پټول. HIDE hide پټول. Hunt. The third word is hunt. Hunt means ښکار کول. صحیح ده؟ HUNT hunt ښکار کول. The fourth one is lot. Lot means زیاد. LOT lot زیاد. The fifth one is middle. MIDDLE middle منځ کې. صحیح ده؟ middle په منځ کې. او the sixth one is movement. movement لنډ وخت، لحظه، شیبه. MOMENT movement. صحیح ده؟ لنډ وخت یا لحظه. او pleased. pleased means خوشحاله، خوښ. صحیح ده؟ خوشحاله، خوښ. PLEASED pleased خوشحاله. The last one is promise. Promise means وعده کول. د یو چا سره give words ورکول، یعنی وعده کول. صحیح ده؟ PROMISE promise وعده کول. د ورځو یو ځلې بیا تکرار کوو. Finally, hide, hunt, lot, middle, moment, pleased, promise. نو دا ګرانو زده کوونکو د نن ورځ انګلیسي خپرونه. تر راتلونکي خپرونو پورې تاسې دغه لغات د ځان سره بار بار تکرار کړئ تر څو تاسې وکولی شئ چې راتلونکي خپرونه کې تاسې دا لغات ځای او نور پرمخ تللي ایډوانس ورډز هم زده کړئ. که چیرې تاسې پر دې باندې توجه ونه کړئ یا دا تاسې مطالعه نه کوئ یا له ځان سره ونه لیکئ، نو راتلونکي کلمات بیا تاسې نشئ زده کولی. او له تاسو هیله کوم چې تاسې دغه لغات د ځان سره په نوټ بک کې نوټ کړئ. صحیح ده؟ او بیا یې تکرار کړئ. سیورل ټایمز یې تکرار کړئ تر څو ستاسو په مایند کې کښېني. او دا د نن ورځې انګلیسي خپرونه. تر راتلونکي خپرونو پورې تاسې بیا په انتظار شئ او زموږ یوټیوب چینل کې در سره ګډون وکړئ. وسلام. د الله په امان.